د فردوس شهید د دې نظم یو عنوان دی. نن د فردوس په خوا کې بیا یو مزدور کار ولاړو. نن د فردوس په خوا کې بیا یو مزدور کار ولاړو. پندوس په سر پړی په غاړه خطاوار ولاړو. لکه چې حال چا پرونی ورته ویلی نه وي، لکه چې حال چا پرونی ورته ویلی نه وي، لکه چې خپل یې هغه منظر لیدلی نه وي. زه ورنږدې شم ما وی یم مزدوره خپې وباسه. زه ورنږدې شم ما وی یم مزدوره خپې وباسه. د دغه ښار د دغه سور تنوره خپې وباسه. دلته پرون د یو ماشوم د تنې سر والوتو، یو لیونی شو د یوې جینۍ نظر والوتو. د چای مور د چای پلار د چا بچي ووجل، جنګ یې په خپلو کې دی خلک یې پردي ووجل. ډېر ډېر توره د چا وي د شهرت چغه د چا لاړه شي، او نوم د ملک وشي، او چرګه د جولا لاړه شي. ښه هنرمند دی چپ او راس یې هم چا ونه لیدو، کاڼی یې هم وویشتو لاس یې هم چا ونه لیدو. ډېر ښه ډېر. دلته ګازرې هم په 100 روپۍ کیلو خرڅېږي. دا د هغه وخت 100 روپۍ دي، اوس جبار سو دي، ما ته پته نشته. دلته ګازرې هم په 100 روپۍ کیلو خرڅېږي، خو د انسان وینه په بیه د اوبو خرڅېږي. هغه تنکۍ ځواني نیمزاله ماله نه هېرېږي، هغه غریبه بنګړیواله ماله نه هېرېږي. دې نظارې ته عقل وجړل دلیل وجړل، دې نظارې ته عقل وجړل دلیل وجړل، او هغې چې لټې ټکولې اسرائیل وجړل. ډېر دې نظارې ته عقل وجړل دلیل وجړل، هغې چې لټې ټکولې اسرائیل وجړل. او هغه وې کور کې مې غنم نشته، ډوډۍ نشته. ما ورته ویل چې زه وځه ښار ته وځه. هغه وی کور کې مې غنم نشته، ډوډۍ نشته، د ماشومانو مې په خپو باندې سپلی نشته. زما ماشومه لور بنګړي غواړي، امیل غواړي، مور نه نکریزې غواړي، عطر او کولیل غواړي، په زړه سوره یې ده نه ټیکو غواړي نه صبر غواړي، او مور یې څېره د خپلې پېغلې لور په قبر غواړي. اختر ته لږې ورځې پاتې دي، پیسې نه لرم، روجې مې ونیوې خو وس د سرسایې نه لرم. ما وی زکات ستاسو د کلي خلک نه وباسي، ما وی زکات ستاسو د کلي خلک نه وباسي، او هغه وی دا خو خلک نه وباسي زړه وباسي. ما وی مزدوره ستا په حال باندې جړا پکار ده، ستاسو د چم په دې مړو پورې خندا پکار ده. ګوتې چې شمارې حسابونه کتابونه کوې، ته به مزدوره د کم اختر غمونه کوې. لکه خامار د خزانې په تماشه ودرېږه د لوږې مړ شه، خو چې تا ته مینهوال ووایي او چې حکومت درته واکینه مکلال ووایي. ښځه په سیند لوکه، لور دې په دریاب لوکه، زوی دې راونیسه هغه هم په سیلاب لوکه. چېرته کدو غږوه لاړ شه په تیاره کښېنه، او د ښار وځه په ارام شه په قلاره کښېنه. چا چې دا خون واخیستو، چا چې باجوړي ووجل، چا چې دا ظلم وکړ، چا چې دا سړي ووجل، ګنې نو دوی د انسانانو د نسبه نه دي، ګنې نو دوی د دغه خلکو د مذهبه نه دي. خو چې شعور یې ژوندی نه وي نو جهان یې نه وي، خو چې شعور یې ژوندی نه وي نو جهان یې نه وي، د خدای په ذات یې یقین نه وي او ایمان یې نه وي. د داسې خلکو پیغمبر نه وي قیامت نه مني، د داسې خلکو پیغمبر نه وي قیامت نه مني، په دوزخونو کې خوشحاله وي جنت نه مني. او بوش خو تکړه دی چې بدل د پینټاګان اخلي. یو اسامه پسې پورا افغانستان اخلي، او کم خواته لاړ شو په کم لوري به ګام اخلو. موږ به د چا نه پېښور انتقام اخلو، په داسې حال چې ستا پړی او پنډوس وجاړم، په سرو وینو مړي د فردوس وجاړم. خپې به دې والوځي، لاسونه به دې هم والوځي، زړه به دې وچ وي، اخترونه به دې هم والوځي. د اخبارونو د ړمبۍ صفحې پیغام به شي، که د کانګړې په ټس کې لاړې به ټګرام به شي. ډېر غواړم
یو د ملک صاد صاحب چې کله شهید شوی په کیسخانه کې نو هغه یو څو ټوکړې د ستاسو اجازه منګ شهیدان د باجوړ لا پورته کړي نو منګ د لاسلی په سینو کې د ارمان جوړول منګ لا سترګو کې عکسونه د ګمان جوړول منګ لا د وینو د صادر پیس کو وینځل نه وا منګ لا زنه د شهید ارمان تړل نه وا زمونږ په سترګو کې لا پرخه پرخه نو پروتو زمونږ په زړونو کې د سرو وینو تلو پروتو منګه په ماتم لا کوشش ته پاسې دو کړو علم او نیت په اډانه دو درو کړو چې سلسله دراله بیا د تصور ماته کا چې دوباره دراله املا د پیښور ماته کا واه چې د تاریخ پاک سودا دراله هم ورانه کا کیسه خانه پاک ودا دراله هم ورانه کا لمبا لمبا شو پیښور تنور پیښور دا د ولس او د پولیس په وینو سور پیښور پیښور لاړو د بارودو په گرداب لاو شو پیښور لاړو د سروټ کو په دریاب لاو شو اوس په وطن کې قتل ارشم کپور تلار شم اوس په وطن کې خکته لاړ شم کپور ته لاړ شم امن له کومه ځایه راوړم کم لور ته لاړ شم اوس که چاوې چې پېښوره د ګلونو خاره اوس که چاوې چې پېښوره د ګلونو خاره اوس که چاوې چې پېښوره د سیلونو خاره اوس که چاوې چې په ښارونو کې سلطانه خاره اوس که چاوې چې د ښایست وطن خانه خاره اوس که چاوې چې اې د امن پیامبره خاره اوس که چاوې چې پېښوره د زړه سره خاره اسی په خوله وایي دروغ وایي رښتیا نه وایي دې ته یاري نه وایي دې ته ملګرتیا نه وایي ته نو په کومه جذبه ما وجنې او ځان وجنې د چا دپاره بې ګناه مسلمانان وجنې تا ته دا څوک وایي چې پلار تباه کا رور تباه کا تا ته دا څوک وایي چې ځان تباه کا کور تباه کا تا ته دا څوک وایي اورونه د نمرود وشینده تا ته دا څوک وایي ګلونو کې بارود وشینده ته چې راپاسې د قیامت په ورځ نو څه به وایې زما په باب له به څه وایې او که نه به وایې تا سره ستا د عقیدې څه جواب شته او که نه تا سره غم څه د حساب او کتاب شته او که نه دا ستا په شا کم ابو جهل کم شداد ولاړ دی دا ستا په شا د کم ظالم شمر اولاد ولاړ دی تا چې دا څوک د جنتونو نه دوزخ ته بوځي تا چې دا څوک د کم اړخ نه کم اړخ ته بوځي او چې دا څوک دی چې ته خفه کولی نه شي چې دا څوک دی چې د زړه دې ویستلی نه شي چې دا څوک دی چې په تا له خپله ځانه ګران دی او چې دا څوک دی چې په تا باندې بېشانه ګران دی دا ته د چا دپاره خپله سینه اور ته نیسئ دا ته د چا دپاره سپینه لمن تور ته نیسئ او دا ته د چا دپاره ځان له په پرزولو ورځئ دا ته د چا دپاره مرګ له په شاډولو ورځې دا ته د چا دپاره وینې تویوې د خلکو دا ته د چا دپاره بیاندې بوروې د خلکو دا ته د چا دپاره ځان په خپله توره وجنې دا ته د چا دپاره خلک بې قصوره وجنې که زما منې نو خلکو سره مینه وکړه که زما منې نو ترس په دې وینه وکړه که زما منې نو کرکې نه خو کرکه وکړه که زما منې لږ رحم په دې ځمکه وکړه هر یو ارمان دې راله پاتې که په ځای ظالمه د چا بدل دې رانه واخیستو د خدای ظالمه خدای ته وګوره او روی د پیغمبر ومنه مینه خوره کا او را خپل کا لر او بر ومنه نور د مذهب په نوم جهاد مه کوه جنګ مه کوه نور دا لوبه مغلواله د رنګ مه کوه वाह 150 150 150 150 150 150